د قطر دفتر مخالف کرزی د طالبانو حضور ته ورغلی. د طالبانو د سولې په تړاو 2 ورځنۍ ناسته نن په مسکو کې جوړیږي. د مسکو ناستې ته د ګډون لپاره نږدې 50 افغانان ورغلي دي او ټاکل شوې ده چې نن به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. طالبانو خپلو استازو ته خبرداری ورکړی چې د مسکو په ناسته کې د یوازې خپل دریځ څرګند کړي او د پرېکړو حق نه لري. له افغانستان څخه د تللو څیرو مشري مخکینی ولسمشر حامد کرزی کوي. هغه څیره چې کلونه پخوا یې د قطر دفتر د بندېدو غوښتنه کړې وه او په وار وار له طالبانو سره خبرو کې مخالفت څرګند کړی و. د کرزي دفتر ویلي و په اوس وخت کې ورته ملي اردو مهمه نه ده، یوازې دا مهمه ده چې څنګه وکولای شي هیواد ته سوله ورسوي. افغانستان کې بیا باور دا دی چې د مسکو ناسته د څو کسانو په شخصي غوښتنه جوړه شوې او د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای. له طالب استازو سره د یو شمېر افغان حکومت ضد مخالفو څیرو ناسته به سبا هم روانه وي. که څه هم ټولنیزو رسنیو کې افغان عادي سیاستوالو ته د روسیې هیواد د مسکو ناستې بلنلیک افشا شو، خو دغه خبره یوه ورځ وروسته کابل کې د روسیې سفارت رد کړه چې دوی د مسکو ته څوک وربللی وي. کابل کې د روسیې سفارت ویلي و دا ناسته د روسیې میشتو افغانانو په نوښت جوړه شوې. د حنیف اتمر دفتر بیا ویلي و چې غواړي د مسکو په ناسته کې له اساسي قانون دفاع وکړي. ولسمشرۍ ماڼۍ، بهرنیو چارو وزارت او سولې عالی شورا ویلي و تر هغه چې د سولې خبرو کې افغان حکومت ښکیل نه وي، د هر راز ناستې پایلې به نامحسوسې او د ګټې پر ځای به یې تاوان زیات وي. ولسمشر هم ویلي چې څوک نشي کولای د سولې تحمیل شوې هوکړه پرې لاسلیک کړي، مګر په هغه سوله به لاسلیک وکړي چې د افغان ځواکونو عزت او وقار پکې خوندي وي.